بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله أما بعد اليوم أكملت لكم دينكم وأتممت عليكم نعمتي ورضيت لكم الإسلام دينا. د ډیرو ملګرو یو مسلې متعلق تاسو او سوال کړی دی چې د شعبان د 15 سو کوم دی. دې مطلب دا د شعبان د میاشتې د 15مې ورځې شپه خاص کول د پاره د قیام او د عبادتونو او د تلاوتونو د ذکر اذکار او دغه شان د نور شیاو د پاره او بیا دغه 15مې ورځ د روزې د پاره خاص کول دا زو کوم لري. او بل دا خبره تاسو کې چې د خلکو کې مشهور ده چې په دې شپه باندې چې څوک په دې کال کې پیدا کیږي نو داغي نمونه لیکل کیږي او چې څوک پات کیږي داغي نمونه لیکل کیږي او په دې شپه باندې چې نه رزقونه حواله کوي او در شان صد خصوصي عبادت او تذکریم خلق کوي چې 12 رکعات نفل بکې په دې شپه کې او هر رکعت کې 13 پیری سورۃ الاخلاص وي او چا په کې دا ویل چې په دې شپه باندې وسل رکعات مونږ کې او په غسلو کې چې کوم نه نو په هر رکعت کې لس پیری سورۃ الاخلاص وي د دې د صلات الپیو لګي زر پیری په کې سورۃ الاخلاص ولستل د نوافل او د تلاوتونو او د اذکارو په دې شپه باندې اهتمام کول او سبا د روزي اهتمام کول د دې ثبوت شته کنه نو د دې جواب دا دی چې د دې خبرو ثبوت دا په کتاب او سنت کې نشته. په صحیح حدیثو کې بے غبار حدیث چې بالکل صحیح سند ولري باغې کې د دې اشیاء تذکری نشته. په کوم روایتو کې دا تذکری راغلي دي کوم څه راغلي دي یا چا کلیپونو کې ذکر کړی دي نو هغه ټول یا موضوع دي یا شدید ضعیف دي یعنی منګړت دي د ځان له جوړ شوی یا شدید ضعیف دي. په اکثرو کې مجبور او متروک راویان او یا ضعیف راویان دي. دا شب برات چې ورته لیکيږي نو د هندستاني عالم محمد طاهر الفتنی چې دا د اصول حدیث او د جرح او تعدیل په باب کې لوی باع لري لوی لاس لري هغه خپل کتاب کې تذکرۃ الموضوعات کې ذکر کړي دا د شب برات نو ولا صوفیان وی خو دي بلکې د شیعاګان یو کتاب دی تحفۃ العوام نومې دی صفحه 492 کې هغه ذکر کوي چې شب برات زمونږ د امام غائب د پیدائش پره نو په دې شپه باندې دا شیعاګان چې کوم دي هغه انتهایی خوشحالي کوي او دا شب برات چې ورته ویلې دي نو شب ویلې کې شپې تدار پارسی کې ویل پوي او برات چې کوم د اصل کې ده برات معنا بیزاری اعلان د بیزاری ندیش په باندې د صحابه کرامو رضوان الله تعالی عنهم اجمعین د بیزاری اعلانونه کوي او داغي د دشمنی اظهار کوي او پاغه باندې ولایات بالله لعنتونه لګي د صحابه کرامو سره ډیر سخت دشمنی ښکارا کوي. دانوم داغه طرف نه را انتقال شوه د پښتانه به ګویږي نه شب برات نو د شعبان د 15مې شپې او د 15مې ورځ شپه د عبادت لپاره تخصیص کول خاص کول او ورځ د عبادت د روزو لپاره خاص کول دې کې صحیح حدیث او دغه شان صحیح قول بګنيشته اکثر موضوعات منګړت دي باب کې امام غزالی سره لیکلي دي یا په غنیت الطالبین کې سره لیکل شوی دي نو مولا القاری الحنفی سے وای دا ټول موضوع دي منګړت دي خلکو ځان نه جوړ کړي او په دې کې هیڅ یو صحیح حدیث کوم دی دا ثابت نه دی. بعض خلک وختي او پتو چا راولې غلا کراچي کې او مدرسې نه شایع شوې ده هغه راولې غلا دغه شان نور ملګرو دري فیسبوک چې کوم پوسټونه دي دا راولې غل په دې کې خو بعض روایت ذکر کړي دي خو هغه دا خياري کړی دا چې دغه پوسټونو کې هغه دراوی نو مخسته ده او نه سند ذکر کړی او نه کتاب حواله ذکر کړی دا ځکه خيارانو هغه ته پته و چې دا خو د علماء مخې لذي
او هغه بر سند تحقیق کوي او دلته حدیث د صحت مدار خو په سند باندې نو چې سند کمزور شو او سند کې کذاب او وضاع راوی را قوتو یا په سند کې څنګه مجهول راوی را قوتو یا متروک راوی را قوتو نو سند حدیث قابل قبول بیان نه ناغه ته دا پته ونه په مغه وجه باندې نه حواله ورسره ذکر کړی د کتاب او نه ورسره جګم دینو سند ذکر کړی دا الله په فضل باندې هغه ټول موږ تخریج کړو راوېستل دې باب کې یو روایت چې کوم دی هغه ذکر کیږي د عائشہ رضی الله تعالی عنها ته منسوب او هغه یو فتوا کې صاحب وی هر کال نبی علیہ السلام بقیع قبرستان لتلو دروغ وی نبی علیہ السلام تدا روایت چې منسوب دی چې یو ځل بقیع تذکرہ ده عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا روایت منسوب دی واتانی نبی علیہ السلام فرمائی اتانی جبريل علیہ الصلوۃ والسلام فقال هذه ليله النصف من شعبان دا حدیث ذکر گئی ولله فيها وتقوا من النار بعدد شعور غنم كلب و الله پاک پدیش په باندې دومره انسانانو زالي د جهنم نه څومره چې د بنو کلب د ګړو بيزو د وختري لیکن ولا ينظر الله تعالی فيها الى مشرك ولا الى مشاهد هغه سړی ته پکې الله پاک نو ګوري چې مشرک یو یا چې کوم نه خپل مینس کې یو بل سره نه لګي وي یا سلی رحمی کټ کوي یا لنګ د گیټو نخکټ خطوي یا د مور پلان نه پرمان وي یا حرام شراب خور وي نو دا کارونه ټول اگر چې حرام دي خود دغه روایت چې کوم ذکر شوی دی د امام بهقي په شعب الایمان کې راوړی دی مسند احمد کې مشته دی خود دا روایت قابل استدلال نه دی دا کوم روایت چې خلک ذکر کوي دا قابل استدلال نه دی وجه دا ده پدې کې یو راوی دی عبد الله ابن لهيعه علماء پیژني چې دا مشهور ضعیف راوی دی امدا غشان یو بل راوی پدې کې محمد ابن عیسی ابن حیان المدائنی دی هغه متروک دی علماء په دې باندې ناغه محدثین پر خوده د روایت نه امدغه شان د عائشہ رضی الله تعالی عنها ته منسوب بل روایت سنن ابن ماجه امام ترمذی ادیم راوړل دی مسند احمد کې مشته امدغه ان الله تعالی ينظر ليله النصف من شعبان الى السماء الدنيا فيغفر لاكثر من عدد شعر غنم كلب چې الله پاک سما او دنیا ته نزول کوي او د بنو کلب د کلو بيزو د بيختو نه زیات خلکو ته چیرې مغفرت نصیب کړي نو دغه روایت چې کوم دی د دې روایت ذکر کولو نه پس امام ترمذی رحمت الله علیه وی حدیث عائشہ رضی الله تعالی عنها چې کوم دی دغه سند دی خو دې سند کې دوه راویان دي یو حجاج ابن ارطاد دی او دویم چې کوم دی یحیی ابن ابي کثیر دی امام ترمذی وای ودا حجاج بن ارطاد والا حدیث کوم دی وسمعت محمدن ما دا امام محمد ابن اسماعیل البخاری سے نواورید خپل استاد یادی امام بخاری یادی جماع داغه اوریدلی دي یضاعف هذا الحديث دی حدیث ته وقتی ضعیف وي راویان به کمزوري دي ګل زکه بیا امام ترمذی وای و دې روایت کې کوم دی يحيى بن ابي كثير د عروه نقل کوي حالانکه يحيى بن ابي كثير چې کوم الله يسمع من عروه هغه د عروه سما ثابت نه ده نو حدیث منقطع شو منقطع روایت مقابل هغه نه استدلال کول دا جایز نه دی صحیح نه او دویم بده کې حجاج بن ارطاد ده او حجاج بن ارطاد لم يسمع من يحيى بن ابي كثير يحيى بن ابي كثير چې کوم ده د خپل چاته چې دا حدیث منسوب کړي ده هغه نه سما ثابت نه ده او د کشان یحیی بن ابي كثير نجسوک نقل کوي حجاج بن ارطاد هغه د یحیی بن ابي كثير نه سما ثابت نه او درې سره سره د ادوار مدلسان هم نو دا روایت چې کوم ده دا منقطع روایت قابل استدلال نه دویم روایت دی باب کې علی رضی الله تعالی عنہ ته منسوب دی مرفوعاً وی علی رضی الله تعالی عنہ وی نبی علیہ السلام ویلی اذا كان ليله النصف من شعبان خرج شعبان في لسمش يفقوم ليلها وصوم نهارها د شپې قیام وکي او د ورځې روزي ونیسي
زګ الله پاک پدې کې چکلا نور پنا کېږي کنه پندلسم شپې نور پنا کې درو سره راځيږي سما او دنیا ته او الله پاک وي چې څوک بخنه غوښتلو ولاش ترې چې وبخما او دا څنګه نوګد حدیث ذکر کوي دا روایت امام ابن ماجه رحمت الله علیه راوړی د 1488 نمبر حدیث څنګه ده حدیث ضعیف جدا او موضوع شدید ترین ضعیف ده بلکې موضوع ده منګړت ده ځان جوړ شوی دی پدې کې وراوی ابن ابي صبر بن باندې دا راوی چې کوم دی امام احمد ابن حنبل صاحب يحيى ابن معين دې دواړه وایي دغه سره چې کوم دی ابن ابي صبر يدعو الحديث د چې کوم دی د حدیث ځان نه جوړول منګړت روایت به ځان نه جوړول امام بخاری رحمت الله علیه تاریخ اوسط کې وایي منکر الحدیث دی دا همدغه شان متساهل امام ابن حبان چې دا په توثیق کې جګم د ډېر تساهل نه کار اخلي خو حتی دیم را پاسې درې ده دم بجرح کړی دا وکانه يروي الموضوعات عن الثقات ويدور الثقات بيانو موضوعات جګم دي هغه به نقل کوي او بیا وی لا تحل کتابه حدیثه د احادیث لیکل جګم دي حلال نه دي جایز نه دي ولل احتجاج به او بده بن احتجاج کول دام صحیح نه دي احمد بن حنبل سے بلته دروغجن وی دا سي روایت دغه شان روایت چې کوم دا څنګه سره واخلي دا سي راوی روایت دا بسنګ اخیستل چې بده کې وضع راوی دي احادیث رضا نه جوړ کړی صحیح ده دغه شان په دې باب کې نور راویان نور روایتونه چې کوم دین هم دا بعض خلق ذکر کوي کله ګوره پلانې روایت دي ابو ثعلبه الخشنی رضی الله تعالی عنہ ته منسوب یو راوی دی او پاغه کې احوص بن حکیم یو راوی دی ابو ثعلبه الخشنی رضی الله تعالی عنہ منسوب حدیث دی او پاغه کې احوص بن حکیم راوی دی او هغه ضعیف دی د جمهور محدثینو په نسبت حافظ ابن حجر صاحب دغه تضعیف ذکر کړي په تقریب التهذیب امدغه شان یو حدیث روایت ابو هريره رضی الله تعالی عنہ منسوب دی او پاره کې هشام ابن عبد الرحمن راوی دغه مجهول دی غیر معلوم العدالت امام هیثمی چې کوم دی نو مجموع الزوائد ذکر کړي رضی نه پیژني یو روایت په باب کې ابو بکر رضی الله تعالی عنہ منسوب دی او پاره کې عبد الملک ابن عبد الملک راوی دی او دا مجروح عند المحدثین دی ابن حبان باغی کې باغی منرت کوي او وای ودا منکر الحديث جدا دی کتاب المجروحین کې ذکر کړی دی امام بخاری وای په نظرون تاریخ کبیر کې وایي امام دارقطنی دغه مبارک متروک دغه روایت قابل اعتبار نشو همدغه شان عوف بن مالک رضی الله تعالی عنہ د یو روایت منسوب چا ذکر کړی او باغی کې عبدالرحمن ابن زیاد ابن انعم بن من یو روایت راوی دی او هغه ضعیف دی حافظ ابن حجر سے باغی منجر حق له تقریب کردوس رضی الله تعالی عنہ تا یو روایت منسوب دی او باغی کې عیسی ابن ابراهیم راوی منکر الحدیث نے متروک دی همدغه شان عبد الله ابن عمر رضی الله تعالی عنہ تا یو روایت منسوب دی هغه کې عبد الله بن درار او یزید او محمد بن مروان په نوم راویان دي هغه مجهولان او پاغه باندې علما قول کړي چې دا موضوع روایت دی امام ابن جوزی په موضوعات کې هغه راخسته همدغه شان یو روایت چې دی هغه ابو موسی اشعری رضی الله تعالی عنہ ته منسوب دی خو پاغه کې عبدالرحمن ابن عرزب په نوم راوی هغه مجهول دی تقریبا تهذیب کې بجار هاشتا وحاک بن ایمن راوی په کې هغه مجهول دی عبد الله بن رهيعه همدغه شان ولید دا عبد الله بن رهيعه ضعیف دی همدغه شان یبل راوی چې کوم دی نه بده کې زبیر ابن سلیم دی هغه مجبور راوی دی عبد الله ابن عمرو رضی الله تعالی عنہ روایت منسوب دی همدغه شان معاذ بن جبل رضی الله تعالی عنہ ته روایت منسوب دی بده کې شیخ البانی رحمت الله علیه دا غي تصحیح ذکر کړی دا خو لیکن هغه تصحیح ذکر کړی دا ویلی دي ودا روایت چې کوم دی ودا صحیح دی د ډیرو صحابه کرامو ته منسوب دی خو دا صحیحواله په سوجه باندې یشد بعضه بعضا یشد بعضها بعضا دا په مختلفو طرقو باندې نقل نه یو طریق بل طریق چې کوم دی هغه مضبوطی دې ته بیا حسن ویلېږي دې ته بیا صحیح نه ویلېږي
پاغه باندې بیا پورا کلام چې کوم دی شیخ زبیر علیزی رحمت الله تعالی علیه مقالات کې کړی دي نو دې باب کې چې کوم روایتونه ذکر کیږي کنه دا روایتونه کې یو هم قابل استدلال نشته او اکثر علما په دې باندې جرح کړی دا او ویلي دي چې هغه په دې کې صحیح روایت نشته خاص کر د شپې د عبادت د تخصیص او سبا د روزې د تخصیص زیات نه زیات کدا شیخ البانی رحمت الله علیه تحقیق دوکتل شي دا وایي چې تغشبه باندې الله پاک خلق د مغفرت نصیب کړي باقي بلی حدیث کې دا نشته نه چې دا شپه د عبادت لپاره خاص کړي صومو لیله او قوموا لیله وصوموا نهاره دا چرته پکې صحیح حدیث کې نشته لري چې د شپې د عبادتونو او کې د ورځې ول روزه ونیسي دا تخصیص د بلسی دا نشته لري امام شوکانی رحمت الله علیه او لو علی کې حافظ عراقی امام نووي په مجموع کې شیخ ابن باز په خپل فتاوا کې او امام ابن رجب په لطائف المعارف کې همدغه شان امام طرطوشی په الحوادث والبدع کې مولا القاری په مرقات کې همدغه شان ابو بکر ابن العربی په احکام القرآن کې عبد الحی لکنوی په الاثار المرفوعه کې په دې ټولو کې جګم دنو دې کلامونه کړلي چې په دې باب کې صحیح حدیث نشته دي امام ابن قیم رحمت الله علیه د دې روایتونو چې کوم خبرې دي چې علاقه د شپې بدای عبادتونه کې دا تخصیصات چې ذکر کړی وی لا یصح منها شیئون المنار المنیب کی ذکر کړي علامه عبد الستار حماد په فتاوا صاحب الحدیث کې اول جلد کې او 442 په دویم جلد کې په 448 او په دریم جلد کې 478 نمبر صفحه کې ذکر کړي چې بده کې صحیح حدیث نشته دي همدغه شان د پنځپیر مشر شیخ او په ځای نور کې هم په خبرو باندې رد کړي لري 221 صفحه نه واغله تر 230 صفحه پورې او نورم ډېر علماء په دې باندې رد کړي لري نو خلاصه خبره ده د شعبان د 15 شپې او د شعبان د 15 ورځ د عبادت د پاره د اذکارو د پاره د رکعاتونو د پاره یا د حلواګانو د پاره یا د صدقو د پاره کوم تخصیص نشته دي چې علاقه دا خاص په دې ورځ باندې ثواب لري د دې هیڅ تخصیص نشته د عبادتو عام چې د مسلمان کم روټین د روزو د نیولو بس مګر روزي بنيسي د کې کوم خصوصیت نشته دي کله تخصیص په وجه باندې دا روزه نيسي یا دا قیام کوي نو دا ناروا دي دا جایز نه دي چې د جمعې د ورځې تخصیص چې د جمعې د ورځې فضایل اصل ثابت دي شعبان د 15 په صحیح حدیث کې فضایل ثابت نه دي او د جمعې د ورځې او د جمعې د شپې فضایل په صحیح حدیث کې ثابت دي خدای باوجود نبی علیہ السلام وایي د جمعې ورځ د قیام د لپاره مخاص کوي او د جمعې شپه د قیام د لپاره مخاص کوي او د جمعې ورځ چې د روزو د لپاره مخاص کوي چې هغه په صحیح حدیث کې ثابت فضایل چې کوم دي نه هغه ورځ او هغه شپه د هغه تخصیص نشي کولای د عبادت لپاره نو شعبان کې صحیح حدیث ثابت هم ندي شعبان د 15 د شعبان میاشتو لنه د شعبان د 15 د شپې او د ورځې د تخصیص لپاره کوم صحیح حدیث نشته دي نو دغه تخصیص کول د عبادت او د جایز نه دي که یو سره د علی میاشتې 14 14 15 روزه نیسی بالکل یې نیولې شي همدغه شان یو سړی د شعبان روزي نفلی روزي شروع کړی دي او نیسی نو بالکل یې کولې شي یا یو سړی دی هغه عادت یې داله چې د هر پیر پر ورځ باندې د ګل پر ورځ باندې او د زیارت پر ورځ باندې روزه نیسی او دلته د زیارت ورځ یا د پیر ورځ د شعبان 15 راغله نو په دې وجه نیولې شي چې د پیر ورځ د یا د زیارت ورځ په دې وجه به نه نشي د 15 ورځ په دې بینه نشي کوم تخصیص په دې باب نشته خپل عام چې کوم روټین د روزو د نیولو د انسان هغه روزي بنسي لہذا کوم تخصیص خصوصیت هغه بګنيشته اور دې ځان سره غواړي ځان د وبدین کې بدعات نه کې من احدث بامرنا هذا ما ليس منه فهو رد ځان دې یو څه دین کې جوړ کوو مردود وي
بنا د عبادت د په توقیف باندې چې د الله د نبی نه نقل نوي هغه عبادت کول او هغه خصوصیت ور کول او هغه به رواج ور کول بلکې دغه دروغ به نبی اسلام ته منسوبول دا د مشانه ګناه ده د احتیاط کول غواړي بعض خلک د احتیاط نه کوي پوسټونه په مخه باندې شیر کوي نو دغه پوسټونه د حقیقت واضح کول په خاطر باندې موږ د یو څه خبرې وکړلې الله دې موږ ته اتباع د نبی صلی الله علیه وسلم نصیب کړي اقول قولي هذا واستغفر الله لي ولكم ولسائر المسلمين